درنو لیدونکو السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان وايي طالبانو د کندي کې 13,000 افغانان وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن یک شنبه په خپل یو تازه راپور کې طالبان تورن کړي دي چې د کندي په ولایت کې 13,000 افغانان وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې دا پیښه د اګست په 13 نیټه شوې ده. وايي په وژل شوو کسانو کې د حکومت 11 تسلیم شوي سرتیري او 2 نور ولسي خلک شامل دي. په راپور کې دا وژل غیر قانوني بلل شوي. طالبان د اګست په 15 نیټه کابل ته ننوتل او تر هغه مخکې نور ولایتونه هم ورته تسلیم شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې اړه یې ویډیوګانې او تصویرونه هم ترلاسه کړي او دا تصدیقوي چې دا کار شوی دی. دوی په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دي د دې کسانو اخیستلو وحشي اعمال بند کړي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي دي دا بې عاطفي عمدي وژنې دا خبره بیا تاییدوي چې طالبان د خپل لومړي دور یعنې 1996 تر 2000 لومړي په څیر په افغانستان کې وحشتناکې سرغړونې کوي. د امریکا غږ هڅه وکړه چې د بخښنې د نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه د طالبانو نظر واخلي خو بریالي نشول. دا راپور داسې مهال خپریږي چې طالبان وايي دوی ټولو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب چې د ملا عمر زوی دی په خپلو طالب جنګیالو یې غږ کړی چې د تیر حکومت له کارکوونکو او سرتیرو ته د زیان نه رسوي. دوی ویلي وو چې له ځینو سیمو راپورونه ورغلي چې طالبانو ځینې خلک وژلي دي خو وایي چې د محکمې له پریکړې پرته باید دا ډول هیڅ کار ونه شي. د بشري حقونو نور سازمانونه هم وایي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مخکینی حکومت خلک وژلي وهلي زورولي او ان بندیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.